د قیامت چې څومره وړې نښې دي هغه ټولې ښکاره شوي دي. باقي چې څومره غټې علامې دي صرف هغه پاتې دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زکات په بطور تاوان خلق ادا کوي. زکات په داسې ګڼي چې دا یو قسمه تاوان دی او په خپل ځان به بوج ګڼي او خلق په امانت کې خیانت کوي. امانت به د مال غنیمت په شانتي خوي. اولاد به د والدینو نافرمانی کوي او د بد اخلاقو سره دوستی کوي او دین به خلق د دنیا په غرض باندې خي چې دنیا غرض پکې نو دین به ورته ښایي. د هر قبیلې او قوم به داسې سرداران جوړیږي چې هغه ټولو نه زیات کمینه او بدبخته او بد اخلاقه لالچیان وي او انتظامات په داسې خلکو ته حواله کیږي چې هغه د دې انتظاماتو لایق نه وي او شراب با خلق کلم سکی او عام بشي. حالات له لعب یعنی گانے بجانے دا با یو رواج ګرځي. دارنګه زناکاری دا هم ډېر په کثرت سره شي او کله چې څوک چا سره ملاویږي نو د سلام په ځای به یو بل ته کنځلې کوي او د دین علوم به کم شي او دروغ ویل به یو خونه وګرځي. د زړونو نه امانت او دیانت اوچت شي. شرم او حیا به ختم شي. ظلم به دومره ډېر شي چې چا نه پناه اخیستل خو به مشکل وي. غټې علامې چې دي سب هغه پاتې دي. حضرت امام مهدی علیه السلام د هغه ظهور، دارنګه حضرت عیسی علیه السلام او دجال دغه یو څو غټې علامې پاتې دي. باقي چې څومره وړې علامې دي د قیامت هغه ټولې ښکاره شوي دي.